د شنې مرغۍ کیسه. په یوه شنه منطقه یا ځنګل کې یو ډېر ښکلی او خوږ سهار و. د ځنګل ټول مرغان او حیوانات خوشحاله ول. د ونو پاڼې د باد په خوځېدو سره نڅېدې او د مرغانو خواږه اوازونه ول. د شنې مرغۍ کور د یوې لویې ونې پر څانګه جوړ و. هغه د خپل خاوند سره د کړکۍ پر غاړه ناسته وه او د سهار له رڼا یې خوند اخیسته. ناڅاپه یو پیل او یو باز هلته راښکاره سول. شنه مرغۍ په حیرانتیا سره وویل: دا پیل له کومه راغی؟ زموږ په ځنګل کې خو پیل نه و. پیل په غوسه وویل: دا هماغه شنه مرغۍ ده. دا خبره یې وکړه او په خپله پوزه د هغې ونې ته ټکر ورکړ او د هغې کور چې پکې و. شنې مرغۍ چیغه وکړه: پیله دا څه کوې؟ زما کړکۍ ولې ماتوې؟ ما خو تا ته هېڅ تاوان نه دی رسولی. خو پیل ونه ونړوله، کړکۍ یې ماته کړه او کور یې ویجاړ کړ. شنه مرغۍ په ژړا شوه او ویې ویل: ای ظالمه پیله، زما کور دې ویجاړ کړ، اوس دې څه ترلاسه کړل؟ پیل په غوسه ځواب ورکړ: ستا له لاسه ښکاري خلک زموږ ځنګل ته راځي او نور حیوانات ښکار کوي. دا د شیرخان امر دی چې ته باید له دې ځنګله ووځې. په همدې وخت کې یو طوطي او یو کوتره راغلل. هغوی حیران شول او ویې ویل: پیله، دا شنه مرغۍ خو بیچاره ده، هغې څه بد کړي دي؟ پیل وویل: د شنه مرغۍ د نیولو لپاره ښکاري خلک راځي. د هغوی له امله زموږ ټول حیوانات په خطر کې دي. ټولو ته دا خبره ډېره بده ولګېده. شنه مرغۍ په ژړا له ځنګله ووته، زړه یې مات شو. 15 ورځې وروسته په بل ځنګل کې پیل د یوې ونې لاندې ناست و. ډېر خوشحاله و او ویې ویل: نن مې ډېر ښه خواړه وخوړل، زړه مې خوشحاله سو. ناڅاپه یوه وړه شنه مرغۍ د هغه پر شا کېناسته. پیل پرې نه پوهېده. مرغۍ د هغه پر شا نوک وواهه. پیل سمدلاسه چیغه کړه: ای، دا څه وشو؟ دا مې څوک چیچي؟ مرغۍ والوتله او پټه شوله. لږ وروسته یو یږ راغی. هغه پیل ته وویل: پیل، ته ډېر خراب ښکارې، ستا شا خو شنه شوې ده. پیل وویل: ما هیڅ نه دي خوړلي. یږ وویل: زه به شیرخان راوړم، شاید هغه پوه شي. یږ لاړ، خو په لاره کې هماغه وړه شنه مرغۍ راغله او د هغه پر اوږه یې نوک وواهه. اوس د یږ پوزه هم شنه سوه، هغه هم ناروغ شو. وروسته یو هوسۍ د اوبو څښلو وروسته روانه وه. مرغۍ راغله او د هغې غاړه یې وچیچله. اوس ټول حیوانات یو په بل پسې ناروغ شول. پیل، بیا یږ، بیا هوسۍ، هر یو. د شیرخان اندېښنه. کله چې شیرخان ته خبر ورسېد، ټولو ناروغ حیواناتو ته یې وویل چې یوې غونډۍ ته راشي. هغه د ټولو حالت ولید او په اندېښنه یې وویل: زه د دې ځنګل باچا یم، خو اوس بېوسه یم. که درمل ونه مومو، یعنې درمل یا دوایي پیدا نه کړو، ټول به مړه شو. 2 ورځې تېرې شوې، خو څوک روغ نه شو. په همدې وخت کې یوه وړه شنه مرغۍ د یوې غونډۍ په سر کښته سوه. هغې وویل: دا کار ما کړی دی. ټول حیران شول. شیرخان وپوښتل: ولې دې دا کار وکړ؟ موږ سره دې څه دښمني وه؟ مرغۍ وویل: زه د هغې شنې مرغۍ لور یم چې تاسو یې کور وران کړی و. له ځنګله مو وشړله. ما قسم خوړلی و چې د خپلې مور غچ به اخلم. شیرخان ورو ځواب ورکړ: زه پوهېږم، خو هغه ظلم زما ورور کړی و. موږ هغه له پاچاهۍ لرې کړ. مرغۍ وشرمېده او ویې ویل: زه بښنه غواړم، ما له غچ اخیستو څخه تېروتنه وکړه. اوس به تاسو ته درمل راوړم. مرغۍ والوته او خپل موره شنه مرغۍ یې راوستله. مور یې د ناروغ حیواناتو بدن ته په نرمۍ سره خپل نوک ورنږدې کړ او لږ سره یې لمس کړل. په عجیبه توګه سره د ټولو زخمونه ښه شول. پیل، یږ، هوسۍ او نور حیوانات ټول ښه شول. شیرخان خوشحاله سو او ویل: موږ به ستا لپاره نوی کور جوړ کړو. ستا او کورنۍ به دلته په امن او خوشحالۍ سره ژوند کوي. له هماغه ورځې وروسته شنه مرغۍ د هغې لور او خاوند په هغه شنه منطقه کې نوی کور جوړ کړ او ټول حیوانات سره ملګري شول. د ځنګل فضا بیرته د خوشحالۍ ډکه شوه او د هر چا زړونه له سولې ډک شول.